مثلا تاسو دلته راغلئ یو ځل خو به اول یو ټیبل درته جوړ کړئ لکه زه لیکمه نیم پروګرام is address مزبوط پروګرامونه ورکوم په مثال is address مثلا host دا به ټول انتخاب کړئ را به سي چیرته پیوي ټیبل ته دلته درته سلیکټ ا ټیبل او رینج یعنی هغه ساحه انتخاب کړئ کومه ساحه نسته چې جوړوي ټیبل جوړوي مثلا دا ساحه انتخاب کړئ صحیح ده لاندې که چیرته مثلا ته بل ټیبل راوړي یوز ان ایگزیسټینګ ډیټا سورس باندې کلیک وکړئ بل ځای نه هم راوړلی شي دا موږ ته ډیټا کې وایي چې کنیکشن جوړېږي بل پروګرام سره صحیح ده نیو ورکشیټ دا مطلب نیو ورکشیټ کې غواړئ یا موجوده ورکشیټ کې غواړئ که چېرته په موجوده ورکشیټ کې غواړئ بیا به یوه ساحه ورته انتخابوئ او که په نوي شیټ کې غواړئ بیا مطلب ساحه انتخابولو ته ضرورت نشته صحیح ده اوکې کوم یې کله مې چې اوکې کړو اوس درته وایي پیو ټیبل وګورئ خو دا داسې ته په خپله باندې دلته کلیکونه ولګوئ ټول په یو هغه کې راځي وینئ خو دا ډېر غلط ده صحیح ده ځکه ډېر ځای ونیولو زه راځم خپل ترتیب یې اچوم مثلا رو دلته د نومونه رایسي په هغه دې چېرته راشي پروګرامونه په کالم کې دلته بره دې پروګرامونه رایسي ادرس دې مثلا بره په ریپورټ کې دلته رایسي او پیس دې ځای کې راشي دې کې به هر وخت ویلیو اچوئ دا مطلب چې هر وخت نمبر کې اچوئ چې ویلیو فارموله کې اپلای کېږي صحیح ده دا به انتخاب کوئ د دې ځای نه بیا دا ټول انتخاب کړئ راپسې هوم ته هوم کې به دا چېرته یوسئ سنټر ته مثلا نه اوس دلته وګورئ کله چې مطلب تاسو څو ډوله باندې سرچ کولی شئ اول خو ښه خبر دا چې دلته معلوموي چې وګوره په ډاس کې مطلب ټولې څو روپۍ تاته راځي 2000 د اکسل ته ټولې څو روپۍ راځي 11000 د ورډ ټولې څو روپۍ راځي مثلا 1000 ګرینډ ټوټل نه هدف دا ده چې مطلب ټولې تاته څومره روپۍ جوړېږي 15000 صحیح ده دا یوه فایده شوه بله فایده یې دا ده چې ته په څو ډوله سرچ کولی شئ مثلا ته ورته وایې ما ته هغه نفر شو کړي د کوم ځای دی خوست اوکې که دا وګوره هغه نفر به درته شو کړي د خوست دی ټول غواړي دلته راشي ورته وایې آل اوکې که ټول به درته شو کړي یا هغه نفر راته شو کړي د پکتیکا وي مثلا اوکې که دا وګوره پکتیکا دی آل مطلب ټول راته شو کړه اوکې که ټول به درته شو کړي سلیکټ ملټیپل آیټم ته کولی شي مطلب ورته ووایې فرض مثال لکه زه ورته وایم ما ته خوست او د کوم ځای شو کړه لوګر اوکې که ګوره یوازې مطلب د خوست د لوګر ور درته شو کړي او که بیا ټول غواړي سلیکټ آل اوکې که ګوره ټول درته انتخاب کړي دا بله فایده شو بل هغه دا مثلا کولای شي ته په نیم باندې سرچ وکړي وګوره مثلا کوم هغه غواړم علي او حلیم او همت دا غواړم اوکې که وګوره یوازې دغه درې شاګردان به درته شو کړي ټول غواړي راشه ورته مثلا سلیکټ کلیر فلټر ټول به درته شو کړي همدغسې ته کولای شي ته پروګرام باندې سرچ وکړي لکه پرون مو چې ویلي وه مثلا کوم پروګرام ولکې درته شو کړي هغه نفر چې مطلب ورډ کې هغه درته شو کړي اوکې که ورډ ول به ټول درته شو کړي مجموعه هر څه ځان درته شوي یا دلته راشه دلته په دې ځای کې ورته مثلا کلیر فلټر یعنې مطلب ټول راته شو کړه نو د مختلفو طریقو نه ته کولی شي په دې کې څه شی وکړې سرچ وکړې صحیح ده دا پیو ټیبل یا که ته چارټ جوړول غواړې چارټ په انشاءالله بیا موږ تاسو په دې ځای کې وایي چارټ څه ډول جوړېږي خو تاسو کولی شئ دې ځای نه مطلب څه شی جوړ کړئ یو چارټ جوړ کړئ خو دا چارټ لپاره باید ډیټا ډېره منظمه ولیکل شي یعنې اوس ګوره مطلب ته چارټ کوم ډول باندې غواړې لکه پر مثال دلته راځم پروګرام راخلم چېرته دي پروګرامونه یا پر مثال په دې ځای کې یا کولی شئ په لیبل کې یې راولې او ویلیو دې مثلا چېرته راشي کولی شئ په دې ځای کې ورته انتخاب کړي وګوره ټوټل هر یو دلته درته معلوموي صحیح ده دا وګوره ډاس کې مثلا څومره هغه د شاګردان دي اکسل کې څومره دي او ورډ کې څومره دي خو دا اصلي موضوع چې د چېرته ده د چارټ کې درته وایي څه ډول مونږ یو چارټ منظم ډول باندې جوړولی صحیح ده اوس دلته مثلا بیا پروګرام نه سرچینګ کولی ته وایي یوازې ما ته یې ډاس کې راته شو کړي اوکې که دا یوازې یې ډاس کې راپسه یا ټول راته شو کړي سلیکټ آل باندې کلیک وکړو اوکې ټول به درته شو کړي مشکل خو نه وي کې خیر دا بیا مخکې وایو
دې ته ټیبل ویل کېږي. مثلا تاسو هماغه خبره د ټیبل ترېنه جوړوئ لکه څه ډول ټیبل جوړوم زه ترېنه راځم دا ټول انتخابوم بیا راځم په دې ځای کې ټیبل باندې کلیک کوم ما یې ټیبل هیڅ هیډر ورکې کوم دا وګوره ټیبل ترېنه جوړ شو نو فرموس یې وویله یاد مو ده دلته بره راسي دلته نوم ورکولی شي فرض مثال دلته یو نوم ورکوئ AMP څه نوم ورکوم AMP بیا انټر کوم کله مې انټر کړلو اوس فرض مثال زه په دې ځای کې ورته لیکم چې مساوي سم قوس خلاص دلته ورکړه AMP قوس بند کړه انټر یې کړه دا وګوره دا امپلای ټیبل ټولو مجموعه شوله صحیح ده یا کولی شي دلته راشي بېرته همدغه ټیبل ته ډیزاین ته راشي ډیزاین دلته ورکړئ فرض مثال ریسایز ټیبل ریسایز مطلب سایز یې کمول یا زیاتول مثلا تاسو کمیشن په نوم یو هغه کې اخیستی وي فیلډ اوس غواړئ چې دغه فیلډ ترېنه وباسئ راشي ریسایز ته تر کومه ځای پورې غواړئ مثلا تر دې ځای پورې اوکې که دا وګوره هغه کالم هغه به ترېنه وایستل شي کمیشن صحیح ده دا بېرته ختم کړئ یا راځم ډیزاین ته سمرایز وذ پیو ټیبل ته اړی سلیکټ مخکې مو وویله یا مثلا ریموو ډوپلیکیټ فرض کړئ دې ځای نه ما کاپي وایستلم په دې ځای کې مې پیسټ کړلې یعنې هدف مې دا مطلب اوس دغه ریکارډ څنګه شو ډوپلیکیټ شو یا کاپي شو زه اوس په دې کې ډوپلیکیټ ختم کړه راځم دې انتخابوم راته وایي چې نیم پروګرام پیس یعنې څلور سره یې کله مساوي وي بیا یې ریموو کړه ما یې ټیبل هیڅ هیډر دا مطلب دا نیم او جاب دا ترېنه وباسه که دا لري که بیا هغه هم چې راځي وګورئ صحیح ده اوکې دا وګوره څلور ډوپلیکیټ ریکارډه څنګه شول د منځه لاړل او نور پاتې شول کنورټ ټو رینج دا مطلب چې دا ساحه دا ساده ساحه ته واړو کنورټ ټو رینج باندې کلیک کوم بیا یس کوم دا اوس ساده یو ټیبل ده مطلب دا چې که ته اوس دلته ولیکې چې مساوي AMP دا وګوره دلته کار نه کوي ځکه یې نه کوي چې مطلب هغلته د ټیبل ساده رینج یا ساده ساحه ته واړولو کنټرول زیډ کلیک کړه بېرته خپل حالت ته راشي یا کولی شي دلته راشي ایکسپورټ مثلا دا کوم بل ځای ته راځي ایکسپورټ ټو شیر پوینټ لیست مثلا شیر پوینټ جوړ کړی وي په تاسو په نیټورک کې کېدای شي ویلی یا نه وي ویلی صحیح ده تاسو کولی شئ مطلب یو شیر پوینټ ته جوړ کړئ سرور باندې بیا په هغې کې سیو کولی شئ د شیر پوینټ فایده بیا دا ده چې هر څوک د هغه ته مطلب لاسرسی لري مطلب هر څوک کولی شي هغه استعمال کړي څومره کمپیوټرونه بیا د سرور سره کنیکټ وي هغه ټول کولی شي دا فایل استعمال کړي خو دا خبرې ټولې په نیټورک پورې تړلې دي نیټورک په چا نه دی ویلی نیټورک مو ویلی ده نو نیټورک مو څه نه ویلي دې مې نه پوهېږي صحیح ده خیر دا ریفریش دا شان کېدای شي دلته بیا په ډیټا مینو کې درته وایي ریفریش دا کنیکشن دا پراپرټي ده صحیح ده دا څه ډول کنیکشن جوړېږي دا وروسته خبرې دي خو یوازې دغه شی مثلا لیژې دا بیا تاسو کولی شئ مطلب ایکسپورټ کړئ چا ته ایکسپورټ کوئ پر مثال لکه شیر پوینټ لیست هغه کوئ داسې یو لیست چې هغه یې ټولو په مابین کې شیر وي یا شریک وي صحیح ده هغه کې وایي درته انشاءالله په ډیټا مینو کې بیا درته وایي صحیح ده بل چې در سره هیډر غواړي که نه غواړي دا بره یا ټوټل رو یې لاندې غواړي ګوره ټوټل رو به راشي ته کولی شې دلته ورته دا راته کاونټ کړه مثلا او څومره تنخواه یې د ټوله دلته ورته وایي مثلا دا راته سم کړه دا وګوره ټولې دومره پیس ده او څو نفره دي 10 نفر همدغسې کولی شي دلته ورته انتخاب کړي پر مثال دا راته کاونټ کړه یا دې تنخواه وسط وباسي ایوریج انتخاب وګوره دا وسط ده یا سم کوي سم باندې کلیک وکړو وګوره دا جمع شوله که سټایلونه ورکوي دې ځای نه هماغه سټایلونه ورته انتخابو دا هم پرون ویلي وو صحیح ده بل دین وروسته راځم پکچر د مثلا تاسو کوم تصویر راوړئ کولی شئ دې ځای نه یو تصویر راوړئ مثلا د ایټ جیب ته راځم په ایټ جیب کې یو تصویر ورته انتخابوم یو ساده تصویر به راوړئ چې مطلب هغه لږ څه رنګ ولري زه وګوره مثلا دا یو تصویر سولو کولی شئ دې ځای نه کلیک وکړئ بیکګراونډ دا تر کومه ځای پورې بیکګراونډ ختمه تر دې ځای پورې انټر بټن پریس کړئ دا وګوره بیکګراونډ به ټول څنګه شي یا دلته راشئ دې ځای کې ورته سکیپ چینج هغه بیکګراونډ یې څنګه شولو له منځه لاړو کنټرول زیډ ووایي بېرته به خپل حالت ته راسئ یا مطلب تاسو کولی شئ دلته د تصویر کېږدئ دې ځای نه کولی شئ مختلف رنګونه ورکړئ دا وګوره هر یو ته پوینټر وروړئ خپله ته پته درته لګېږي صحیح ده یا دې ځای نه تاسو کولی شئ کلر یا رنګونه ورکړئ مختلف شکله رنګونه دي ورډ کې مو کېدای شي ویلي وي صحیح ده دلته راځم رنګ ورکوم دې ځای نه کوم رنګ ورکړئ دا وګوره مختلف شکلونه رنګونه شته یا سیټ ټرانسپیرنټ کلر باندې کلیک وکړه دا وګوره هغه بیکګراونډ ته شاته کلر رسي هغه ټول یې څنګه کوم ختم کوم کنټرول زیډ وایي بېرته خپل حالت ته راځئ لاندې مختلف رنګونه شته راسره وګورئ ساده یې غواړئ څه ډول یې ستاسو غواړئ کمپریس دا مطلب د تصویر سایز کموي اپلای اونلی ټو دیس پکچر دا مطلب که چېرته ما سره دوه تصویرونه وي څو تصویرونه دي دا دوه کنټرول ونیسئ بیا داسې کش کې وګوره خپله کاپي ترېنه وځي صحیح ده مثلا تاسو اوس دې تصویر باندې ولاړ یاستئ دلته ورته وایئ چې کمپریس عملیه دی اپلای شي اپلای اونلی ټو دیس پکچر دا مطلب چې یوازې دې تصویر اپلای شي او که دا لرې کمه بیا مطلب ټولو باندې به اپلای کېږي کمپریس د فایل سایز کمولو ته څه ویل کېږي کمپریس ډیلیټ کراپټډ ایریا نه هدف چې د کوم ټیک مارک لګولی وي او چې کله چې تاسو دا تصویر کراپ کوئ دې ته کراپ ویل کېږي ګورئ یا دې ته څه ویل کېږي
کراپ څه مطلب کټ کول. اوس وګوره کراپ مې کړل او کومه ساحه چې هغه کمانډ ډول باندې ډیلیټ کړئ دې په سایز کې نه حساب کیږي. که چېرته راشم مثلا فارمیټ ته دا ټیک مارک ته لري کومه بیا هغه کومه ساحه مې مثلا کراپ کړې ده خو بیا موږ ګورو د سایز کې به څنګه وي سایز کې لا ترسه پورې شته ځکه چې مطلب هغه څنګه شوی ډیلیټ شوی نه د ترنه کټ خو شپ ظاهري ولیکن په سایز کې به څنګه وي حسابي دی کې صحیح ده. یا که تاسو غواړئ مثلا دا تصویر چاپ کړئ کولای شئ دلته راشئ بیا دا ورته انتخاب کړئ فرنٹ 200 پی پی آی د څه مخفف ده ورته کې دا څه ویلې وي پی پی آی څه مطلب پکسل پر انچ یعنی په یو انچ باندې پکسل شمېر ته ویل کېږي پی پی آی ویل کېږي. پکسل په خپل یو ډاټ یا یو نقطې ته ویل کېږي پکسل ویل کېږي صحیح ده. نو دلته وګوره څومره د پکسل شمېر زیاتېږي دومره مطلب دغه تصویر کوالټي یا کیفیت روغ وي. که پرنټ کوي خو دا انتخاب کا او که په سکرین باندې راولي لکه ډیسکټاپ بیک ګراوند ته بیا دا 150 انتخاب کا او که په ایمیل باندې لږه بیا دا انتخاب کا ځکه دا سپک سایز لري شپږ پی پی آی سی مطلب دې سایز به څنګه وي ډیر سپک به وي صحیح ده. که ډاکومنټ ریزولوشن انتخاب کې بیا دا مطلب لکه د ایکسل څومره ریزولوشن هم دغه ریزولوشن دې انټرنه واخلي. نو خلان ښه خبر دا ده کوم پرنټ کول اولی انتخابوي کوم په سکرین باندې راوستلو دویم انتخابوي او کوم په ایمیل باندې لږه بیا درېم یو داس کوم ډاکومنټ کې موږ شته چې همداس چې پروت په ډاکومنټ کې به دا ورته انتخاب کړئ. دا ایمیل ما مخکې د تور کمپریس یو داسې عملیه ده چې تصویر کې هېڅ شکل فرق نه راځي یوازې او یوازې سایز یې کموي. شی کموي سایز هغه داسې کموي چې تاسو خو باینري نه پېژنئ. د کمپیوټر اصلي ژبه دغه ده یعنې د کمپیوټر اصلي ژبه څه شی ده دا د مثلا یو فایل سایز دومره د فرض کړئ یو سایز مو ورکړو مطلب څومره و هغه سایز مو ورکړو هغه بیا داسې کله کمپریس کې دې شکل ته یې راولي مثلا 1 داسې وګورئ داسې نمونه نو بیخي نږدې دومره شکل ته یې راولي هدف باندې ورسېدی نه نه هېڅ ما مخکې نه کړ کمپریس پایدان دغه ده مثلا فایل چې دا کموي خو مطلب د فایل په شکل او په دې شیانو کوم تغیر نه راولي صحیح ده. یوازې په هارډ ډیسک کې سایز کموي. کولای شئ دلته راشئ چینج پکچر باندې کلیک وکړئ تصویر بدلوم مثلا دا تصویر راوړم او کې کوم یو تصویر بدل شول یا راځم دلته وکړم کوم دا تصویر کوم تغیر راوستي وي لکه مثلا دې ځای یو رنګ چې ورکړی وي داسې تاسو غواړئ بیرته خپل حالت راولئ کلیک وکړئ خپل حالت به راشي کولای شئ تصویر نه خپل حالت راشي او سایز هم بیا دې باندې کلیک وکړئ کوم سایز مثلا ډېر ورته غټ کړی وي داسې او دلته راشئ ورته مثلا ریسیټ وګوره سایز به خپل حالت راشي او تصویر به خپل حالت راشي صحیح ده. یا کولای شئ دې ځای نه بارډر ورکړئ وګوره مختلف شکلونه دې ځای نه ورکولای شئ مختلف بارډر یې دلته شته در سره کوم بارډر مطلب ضروري کولای شئ هغه بارډر انتخاب کړئ صحیح شو. یا کولای شئ دلته راشئ دې ځای نه بارډر ورکولای شئ مختلف ډول بارډر کېدای شي دا مو ورته ویلي وي کوم شکل بارډر غواړئ وګوره سور بارډر غواړئ کوم ډول ضروري مطلب انتخاب کړئ صحیح شو. یا کولای شئ مطلب دلته راشئ دې ځای نه فایل فیل افیکټ د مثلا که بارډر نه غواړئ نو آوټ لاین کوم فیل افیکټ ورکوئ دا مختلف شکلونه دي دا وګورئ شیډ ورکوئ یا سیوری داسې یا ریپلیکیشن ورکوئ د لاندې بل کوم تصویر سره غواړئ داسې تت ته ګلو ورکوئ مطلب وګورئ دا ته ګلو وایي کېږي یا ایج ورکوئ سافټ ایج مطلب دا تصویر د تک وي دا وګورئ همدغسې ریبل ته راتللی شي کولای شي دا ورته انتخاب کړئ یا 3D روټیشن یو بل طرف ته یې تاووئ دا وګورئ دا مو انشاءالله ویلي دي ورکړي که څنګه که چېرته مثلا ډېر تصویرونه ولرئ د یو نه زیات تصویرونه فرض مثال زه دلته راځم یو شیټ رسم کومه دا یو شیټ سولو د دې نه یوه کاپي وباسئ بله کاپي ترې وباسئ څو کاپیانې شولې دوه مثلا دا په دې باندې پاسه واچوله یو رنګ دې ته ورکوم لکه دا یو رنګ شولو بیا راځم مثلا دې ته یو بل رنګ ورکوم فرض مثال دا بس دغه تصویر چې د ټولو تصویرونو نه چېرته ده مخته ده که مثلا دا وروسته وي اوس ته غواړئ د یو تصویر نه یې مخته راوړي نو دا کلیک برینګ فارورډ یوازې به د یو تصویر نه مخته راشي او که چېرته مثلا ته غواړئ د ټولو تصویرونو مخته راشي بیا ورته وایي برینګ ټو فرانټ وګورئ د ټولو تصویرونو نه مخته راشي صحیح ده. وروسته لږې یوازې د یو تصویر نه سینډ ټو بیک یوازې به د یو تصویر نه وروسته لاړ شي او که غواړئ د ټولو تصویرونو وروسته دې لاړ شي بیا ورته انتخاب کړه سینډ ټو بیک دا وایي ټولو تصویرونو نه به وروسته لاړ شي صحیح ده. بیا مثلا راځم لاندې سلیکټ پین داسې پرون مو وویل چې مثلا موږ کولی شو دې ځای نه تصویرونه یا پټ کړو یا ښکاره کړو هایډ آل یا شو آل صحیح ده یا یې مخکې وروسته راوړئ فرض مثال دا تصویر ده ته غواړئ چې دا دې مخکې لاړ شي او یا هم وروسته دې لاړ شي صحیح ده. بل راشي فارمیټ ته په دې ځای کې انلاین ده مثلا دا تصویر یو بل طرف ته انتقالوئ دلته کلیک کوم دا وګورئ دا اوس کار نه کوي دا هغه وخت کار کوي چې کله دوه تصویرونه مثلا دا یو تصویر شو لږ یې غټوم داسې او دا یو بل تصویر ده خو لږ یې کوچنی کوم
اوس دغه تصویر او کنټرول نشم د پاس انتخابوم کوم طرف ته دا تصویر انتقالای کله ته انتخاب کس مثلا لیفت دا ګور کوم طرف ته لاړو چپ طرف ته یا رائټ سنټر ته راوړي یا هی طرف ته انتقالوي یا ټاپ طرف ته انتقالوي یا هم کوم طرف ته میډل طرف ته یا باټم طرف ته د څه وګورئ صحیح شو کله ته مثلا تاسو درې تصویرونه رسم کړی وي درې نه زیات فرض مثلا د مابین کې فاصله یې د کم او زیاته ده نه ته غواړې په درې سره انتخاب کړې ته وایې په کې او په مد د دواړه فاصله مساوي سي دلته راشه ته مثلا ډیسټریبیوټ ورټیکل د عمود فاصله به مساوي سي او ډیسټریبیوټ هوریزونټل سي انتخاب کې به په کې فاصله مساوي سي صحیح ده سنپ ابجیکټ ټو ګریډ دا معنا کچې ته ټیک مارک لګولې وي کله ستاسو د حرکت ورکو ګردا د ګریډ په اندازه حرکت کوي ویني مکمل کالم ته ټوپ اچوي ایرو کې پیژنې دا غش کې نه دی ګور دې باندې زه حرکت ورکوم چې د کرشو د ټوپ اچوي کارته کما څنګه زه د حرکت ورکوم د څه وګوریا مکمل وګور کرشو ته ځان رسوي ټوپ اچوي صحیح ده کچې ته مثلا دلته راشه ما د ټیک مارک تللې کما سنپ ابجیکټ ټو ګریډ دا ګور د ورو حرکت کوي صحیح ده یا مثلا کدا ولا ګور کرشو ته مکمل ځان رسوي کته غواړئ یو تصویر کې بل تصویر ته ځان رسوي سنپ ابجیکټ ټو شپ بیا مطلب شپ ته ځان رسوي هدا پیدا ده چې کله ته دا تصویر اخلي به دې باندې د پاسه چې حتما د څنډو سره ځان څنګه کوي لکه هغه ته بس بارډر ته ټوپا چولو دلته د بل شپ یا د بل تصویر وګوره دلته پرې ځان خپل ور تر آکاش کې مینه چې ټوپ تر واچي دا څنګه ته دا خپل موس لاس کوم نسبت سره ته پته لګيږي بل دا ګریډ لاین د لاندې کرشي کدا نه غواړي ټیک مارک لري کوم ګریډ لاین څنګه شوی ختم کوي غواړي ټیک مارک ته ولګوي بل مهمه خبر دا ده چې ګور کته غواړي د دې تصویرونو یو ګروپ جوړ کړي ټول انتخاب کا بیا راشي دلته انتخاب کا ګروپ دا ګور ټول نه چای جوړ کړو ګروپ بیا مطلب غواړي دا ان ګروپ کې ان ګروپ نه هدف چای ده بیلو مې راځم ورته چې ان ګروپ ګور دا بیل شو دا سره ګروپ کې دا تصویرونه ټول انتخاب کا بیا راشي دلته مثلا ګروپ دا ګور ټول نو یو ګروپ جوړ شي का आन ग्रुप के आन ग्रुप शुद्ध है दोबारा ग्रुप के री ग्रुप दोबारा बया ग्रुप से कदा तस्वीर ने यो बल तरफ तावई دا وګور مختلفو شکلونو باندې تस्वीर نه تاولای شي دا وګوریا یا مثلا دا غټوي کولای شي دینه نه غټ کې ورته کوچنای کوي یا په متر په کوچلو باندې وګور کوچنی کوي هي غټوي داسې صحیح نشو څه مشکل ما کې لري ها کلیپ ارت په مرسته باندې موږ کولای شو نور تیار جوړ تصویرونه استعمال کوو مثلا کمپیوټر د کلیک کوم دا وګورئ موږ سره کمپیوټر د مطلب هر ډول تصویر تاسو غواړئ دلته شته کپر مثال کوم بل شي تصویر کار وي کپر مثال ما فلاور کار دا وګورئ فلاور یا ګلاب بدل تراشه کوم شکل تاسو غواړئ صحیح نه دلته یو کلیک مثلا انیمال دا وګورئ د انیمال شولا صحیح ده کتغیر کې راولي رائټ کلیک وکړئ تراسي ایډیټ پکچر یسه کې دا وګورئ تاسو کولای شئ مطلب د تصویر کې تغیر راولئ دا ورځ کې تغیر کې راځي کله چې تغیر نه کې راځي رائټ کلیک ایډیټ پکچر دا کلیک کړئ دا مطلب تاسو تغیر کې خو ورځ کې تغیر کې راځي نه کې راځي صحیح ده هاي دنه وروسته بیا راځم شپ دي مطلب مختلف شپونه دي ځان رسم کولای شئ کوم ډول شپ غواړئ مثلا دا شپ غواړم کنټرول ونیسئ کولای شئ دنه کاپی مو باسي داسې دې ځنه کولای شي نور شپونه رسم کړي کوم ډول شپ مو سزړوي کولای شي دې ځنه رسم کړي دلته بیا کولای شي چینج شپ مثلا دا شپ مې رسم کو زغوان دا بدل کما چینج شپ باندې کلیک کوم ډول ته بدلوي مثلا دې شکل ته بدلوم داسې یا راشي دلته تاسو ایډیټ پینټ کې موږ تاسو مثلا کولای دې شکل کې خپل تغیر راولو ایډیټ پینټس باندې کلیک کوم دا ګورې دې ځنه داسې کولای شي دا یو بل طرف ته کاش کوم تغیر کې راولم داسې څه مشکل نه سکی ها بلکې چې مثلا ری راوټ کنیکشن کچې ته یو تصویر نو ما باندې تاسو کنیکشن جوړ کړو لکه مثلا دا یو تصویر شو ډبل دې په ما باندې یو لاین تاسو ورته رسم کړئ د څه وګورئ دا د څه لکه د دې سره سي ارتباط لري نو کدي حرکت ورکې خپل دا کنیکشن سره د لري نه کچې ته د دې طرف تراړو وګورئ دا څومره زاد سره راټاو شو خو دا د لاند کټ سره ورته مثلا ری راوټ کنیکشن وګورئ ډایرکټ په ځان خپل سره تاکي ټیکس باکس رسم کوي دا درواخلئ دا د ټیکس باکس ولو لیکنه کې کولای شي یو بل خاطر تاوي یو بل خاطر تاولای شي دسه کولای دې ته کوم رنگ ورکړي کولای شي پرمټ تر راشي دې ځنه رنگ ورکړي مثلا کوم ډول رنگ ورکړي دا ډول رنگ شپ رنگ ورکوي دې ځنه مختلف رنگونه دي خپل تصویر تراوي څه باندې کې کوته پکچر مثلا کوم تصویر تراوړم دا تصویر
اوکې کې دا ګور ډایرکټ په تصویر راځي غټوي د ځنه بس غټم کې یا کولای شي مطلب پر ډول مسلو کولای شي کښې بیرته ختموي د تراشم تاسو نو پیل څه مطلب لاندې رنگ دی نه وي اوټ لاین ورکوي لکه اوس مې تصویر سره درته وویل صحیح ده دا به ان شاء الله د ورډ ار سره په دې ځای کې وایي انسرت سره شو دلته ورډ ار کې کلی صحیح ده خو یو خبر ته ورکړم مثلا تاسو یو ګر تصویر رسم کړی وي لکه دا یو تصویر شو ما سره په دې کې زه نن لیکنه کوم رائټ کلیک ایډیټ ټیکسټ دلته کې لیکم پر مثال دا لیکنه داسې انتخابومه لږ سایز ورته غټومه داسې دا لږ غټ کوم لیکنې سایز مې ورته غټ کوم راځم دې ځای نه څومره سایز ورکوي وګوره اوس غواړم دا لیکنه د ګرد د تصویر په شکل ووسي فارمیټ ته راسي په دې ځای کې مطلب ګرد شکل ورته انتخاب کړو کوم شکل مثلا دا ګوره دا لیکنه به ګرد د تصویر سره ولیکل شي صحیح لکه هغسې جوړوي مهر یا چایا یا مثلا په دې شکل یې ورسره غواړي دا ګوره په دې شکل باندې راشي کوم شکل چې تاسو مطلب زړه ویشته کړي دا وګورئ صحیح نه شوه اشکال خو نه وي که دلته نور خما خبر دي چې اوس مو وویلې ښي طرف ته ویلې چپ طرف ته ویلې کوم طرف ته ویلې دا مو اوس وویلې تقریبا لږ مخکې بس ده ووایم ښه صحیح ده سمارټ آرټ د دې په مرسته موږ کولی شو د ادارې لپاره یو خاص جدول چا جوړ کړو فرض مثال دلته راځم سمارټ آرټ باندې کلیک کوم بیا راځم ورته وایم مثلا هیراریکل کوم شکل تاسو غواړئ دلته سټ مثلا سایکل شکل غواړئ اوکې که دا ګور دا سایکل شکل ده تاسو کولی دلته مثلا لیکنه کې وکړئ اسلام پنځه بناوې اچوي کې لیکئ یا دلته راشي دې ځای رنګونه هم ورکولی شئ کوم ډول رنګ غواړئ مختلف رنګونه دلته راسره شته مثلا دا شکل غواړئ یا دا شکل غواړئ دې ځای کې تاسو کولی شئ مثلا یو بل ډول ورته انتخاب کړئ داسې وګورئ مختلفو شکلونو سره موږ تاسو کولی دا جوړ کړو صحیح ده که چېرته هیراریکل شکل غواړئ لکه د یوې ادارې دپاره شکل جوړوئ هیراریکل شکل انتخابوم کوم شکل غواړئ مثلا دا شکل اوکې کوم یې کله مې چې اوکې کړل وګوره دا یو شکل شولو په دې ځای کې مثلا تاسو شجره جوړوئ یا د ادارې یو چارټ جوړوئ مثلا دا رئیس و دا معاون شولو خامس مثلا بیا همداسې کارکوونکي دي لکه عمران ده بل مثلا احمد ده صحیح شوه که غواړئ د دې نه وروسته شپ اضافه کړئ دلته راسي اډ شپ آفټر وګورئ د دې نه وروسته یو شپ اضافه شي که غواړئ د دې نه مخکې یو شپ اضافه کړئ اډ شپ بیفور دا وګوره مخکې به یو شپ ترېنه اضافه شي یا تاسو وایئ مثلا اډ شپ اباو د دې نه بره د یو شپ اضافه کړئ یا راشي اډ شپ بیلو د لاندې یو شپ اضافه کړئ دا وګورئ د لاندې به یو شپ ترېنه راسي یا کولی شئ دلته راسي ورته انتخاب کړئ اډ اسسټنټ مثلا د دې سره یو مرستیال اضافه کوئ دغه سره اډ اسسټنټ باندې کلیک کوم دا ګورئ یو مرستیال ورسره اضافه شي بل دې کې بیا لیکنه کولی شئ که دا چېرته لیست په شکل وي فرض مثال دلته زه راغلم دلته مې لیست ورکړلو دا شکل یې غواړم دا یو لیست شوله اوس دلته کلیک وکړئ په دې ځای کې تاسو غواړئ چې یو بل نومونه ورسره اضافه کړئ اډ بیلټ مې نه دې باندې کلیک کوم وګورئ یو بل بیلټ کوم راسي بل نوم فرض بیا تاسو کولی دلته بل نوم کې ولیکئ کنټرول زائد وایس بیرته خپل حالت راسي بیا راشي ایډیټ ټیکسټ پین ګوره دا لیکنه دلته کولی شم یا خو دلته راځم ټیکسټ پین دا وګورئ دې ځای کې لیکنه کولی شم جان نوم بدلوئ داس چا نوم چې بدلوئ کولی شئ دې ځای نه بدل کړئ صحیح ده فروموټ مثلا دا بره خېزوي کلیک وکړه دا وګوره بره به لاړ شي یا بېرته ریموټ لاندې به راشي رایټ ټو لیفټ نه هدف چې د خان دې طرف ته د احمد دې خوا ته ده ته غواړې دا ټول چپ بدل کړي چپ طرف ته کلیک وکړه دا وګوره چپ طرف ته واوښتم یا راشي دلته ورته راشي بېرته رایټ ښي طرف ته به واوړي مو اپ مثلا دغه تصویر درته غواړي دې نه مخکې راولي مو اپ دا وګوره له مخکې راځي او مو ډاون مطلب لاندې که چېرته غواړئ چې مثلا د دې بیا تغیر ورکړي لکه دواړو طرفونو ته دې ځوړنده وي یا د یوه طرف ته هینګینګ وي یا مطلب ښي طرف ته یا سټنډرډ حالت غواړي کلیک وکړه سټنډرډ که تا ته یو څوک وایي د کارکوونکو نومونه زه داسې غواړم چې تصویر هم ورسره وي نو کولی شئ دلته راشئ دې ځای کې ورته انتخاب کړئ پکچر وګوره دا بیا تصویر شکل هم شته ورسره کوم ډول تصویر غواړئ مثلا یو تصویر ورته انتخاب کړئ فرض مثال دا یو تصویر شولو هر یو ته ځان ځان تصویر راوړلی شئ مثلا دا بل تصویر شولو همدغسې دې ځای نه کلیک پې کوئ ورته بدلوئ فرض مثال دا بل تصویر شولو داسې هر یو ستاسو بدلوئ ورته کولی شئ بدلوئ صحیح ده رنګونه مو ورکول دي ځین رنګونه مو ورکولی شئ داسې که بېرته هماغه خپل شکل غواړئ کولی دا خپل شکل ورته انتخاب کړئ کوم یو دغه دلته کلیک وکړه ډیلیټ صحیح ده مثلا دې ځای 3D یا 2D شکل ورکوي دا مختلف شکلونه دي داسې ریسیټ باندې کلیک وکړئ بېرته به خپل حالت ته راسي او که ته غواړئ دا د شپ ته کنورټ شي
شپ بیا خپل ساده شکلونه دي مطلب کولای شي دې نه ساده شکلونه انتخاب کړئ صحیح ده که مطلب تاسو کوم سټایل ورکړی وي نه ریسیټ ساده حالت ته برس کنورټ ټو شپ دا مطلب ساده شکل ته دی واوړي ورس هغه فارمیټونه چې شامل نشي ورکولای ساده شکل ته واوښتو کنټرول زائد وای بیرته خپل حالت راسي کوم غوښتل چې مثلا دې ته مو 2D شکل ورکړی دی دا شکل اوس غواړئ چې بیرته خپل 3D باندې کلیک وکړئ ور بیرته خپل شکل ته راسي بیا کلیک وکړئ ور 2D کوالای دې ته کوم څه هغه بدل کې شپ مثلا ای باندې زموږ ته کوم شپ دی راسي پر مثال دا شپ دی راسي کوالای دا غټ کې لارجر باندې کلیک وکړئ ور دا غټیږي او کسمالر باندې کلیک وکړئ بیا بیرته مشنه کوالای شي داسې کوم ډول تاسو درې رنگونه بیا هغه خبرې د سوس مشپ ته ورکولې صحیح ده بل سکرین کلیپینګ د دې کومه سمون کولای شي د کمپیوټر نه یو تصویر واخلو فرض مثال زه کنټرول پینل کې غواړم د ماوس نه تصویر وباسم څومره شانس تاسو دلته خلاص کړئ هغه ټول شی بدل تکسل تر راغلی وي دا وګورئ دې ځای کې راشي ور ټول راغلی دی نه کله سکرین په وکم دلته وګورئ ډایرکټ مو تصویر راوستل شي کله کوم خاص ساحه نه تصویر وباسي نظر تراسه بیا کلیپینګ سکرین کلیپینګ تراسه کوم ساحه نه تصویر وباسي فرض مثال دې نه تصویر وباسم داسې دا وګورئ ډایرکټ مطلب هغه تصویر تراشي کله خاص ساحه نه وباسي مثلا کلیک وکړم مثلا زه دې واپشن نه وباسم دې ځای نه وباسم لازم دا وګورئ واځي مغز راشي دومره بس دا چاټ په بل موضوع دا وکړه صحیح ده